داسې اولاد چې زما د عزت زما پښتو زما د غیرت په لمن داسې داغ لګولې چې تیزابو سره هم نه پاکېږي. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د پښتو بلها فلمان جوړ سوي دي او کتونکو ډیر خوښ کړي دي. په هغو فلمانو کې یو فلم د ارشد خان په ډایرکشن کې 8 کاله له مخه جوړ سوی و، داغ. زما پر څنګ باندې د کراچۍ د ټیلی فلمانو یو فنکار ناست دی چې دې فنکار د داغ فلم بې انتها ډیر زیات صفت کړی دی چې د دې فنکار نوم دی اجي رحمان. اجي رحمان صاحب، السلام علیکم. ستړی مشه. وعلیکم السلام. تاسو سلامونه اعظم خان بھائی. تاسو ډیره مننه کوم چې تاسو مونږ ته راغلی او مونږ د سات راکو او مونږ د تپوسونه د هغه کول، نو زه ستاسو ډیره مهرباني ادا کوم. رحمان وروره، دا ماته ووایه، تا ماته د شاهد خان فلم د داغ ډیر صفت وکړي. څنګه فلم و دا؟ دا داغ فلم کې لکه د شاهد صاحب چې کوم دا فلم جوړ کړی دی، دا داغ دې کې ما دا فلم لکه ډېر خوښ شو. دې کې ما چې کوم د جهانګیر ادا کړی دی، کومه د شاهد خان دی، نو دا ما ورکړی ډېره پسند شو، ډېر خوښ شو. دا فلم لکه ډېر خلک دا خوښوي، دا فلم یې خوښ کړی دی او دې کې ډېر ښه کردار یې کړی دی. په دې داغ فلم کې داسې کرکټر چې هغه کرکټر باندې دا ټول فلم چې کوم دی جوړ سوی وي، هغه کرکټر څوک دی؟ هغه کرکټر چې دا فلم جوړ شوی دی، هغه فلم د هغه دی دا جهانګیر. لکه جهانګیر په هغه باندې دا فلم ډېر خوښ کړی دی او خو بالکل باقاعده، او دې کې دا شرټونه جهانګیر ډېر ښه اخیستي دي. جهانګیر صاحب ذکر راغلی، جهانګیر د مثبت کردار دپاره ښه دی که د منفي کردار دپاره ښه دی؟ فلحال خو د جهانګیر چې کوم دا مخکې د ټي وي ډرامو کې د هیرو راغلی و او اوس د نن سبا چې د کوم د ویلنۍ ته ووتو، نو دی د نیامه سرخدي په ځای باندې دی ودرېدو، نو ډېر خلک ته دې کردار خوښوي. ته ټیلی فلمانو ته څنګه راغې؟ زه لکه دې کې د کراچۍ کې ما ډېر ټایم تېر کړو، لکه وړوکی راستر شوی په دې کراچۍ کې ما، او دلته به د لړۍ روډ باندې زموږ د ملګرو ډرامې جوړولې، پروګرامونه به کولو. نو زه به د کاپنۍ کې ما کار کول، هغه نه به بیا ما چوټي که زه بیا د کاتو دپاره زه تلم چې یاره دا پروګرامونه به زه وګورم. بیا دې کې مو یو ملګری دی سید رحیم راجا، چې هغه بیا ما ته وویل چې یاره ته د هغه ته راشه، د ما یو بل دا ترز وی دی حمید جانان، دا ما ترز وی دی. نو بیا دې سره هغه کوم، نو مقصد دا چې مو بیا د هغه ته راغلو د ډرامو ته. نو په دې ډرامو کې ما د فلم کې د ډرامو کې د ویلن کردار هم کړی دی، د پلار کردار هم کړی دی، او لکه ډېر کردارونه ما ته لکه د ویلن او د پلار ډېر راکړي دي. د ویلن د هیرو پلار، د ویلن پلار، دا کردارونه ما کړي. تاسې په کومو ټیلی فلمانو کې کار کړی دی؟ د هغو فلمانو د یو څو فلمانو نومان ما ته وښایه. لکه موږ چې کومه فلمونو د ډرامو کې کار کړی دی، د هغه یوه ډرامه مو جوړه کړې ده د مردانۍ او پېښورۍ، او په هغې کې ما ویلن کردار کړی دی. او بله زموږ د یوه بله پروګرام دی چې هغه ډرامه دی د هغه د غریبانانو سره به نه چیړې، په هغې کې ما د پلار کردار کړی دی. نو داسې ډېرې ډرامې دي چې هغې کې مو هغه کړي دي، دا کاروبار کړی دی. په دې کار باندې چې ته کله ټیلی فلمانو ته راغې، په دې کار باندې پښتانه په کوم نظر درته ګوري؟ پښتنو خو لکه مو ډېر په ښه هغه باندې ګوري. ما ته چې ته د ویلن کردار هم کوه، د پلار کردار، لکه ته مو په دې الپره کې مو پروګرام کول د مردانۍ او پېښورۍ ډرامې کې زه لکه ویلن کردار ما کړی و. نو په 2004 کې
نو په هغې کې بیا ما ته لکه د هغه والا د کوم پروګرام په دې الپاره کې کول نو هغه خلکو لکه پروګرام ولیدو لکه ډېر خلک ناست وو نو بیا هغه والا راپاڅېدو هوټل والا چې کله مو پروګرام ختم کړو نو هغه زه بیا لکه کسان کوټواله هوټل والا زه اوچت کړم ما ته وویل چې یاره ستا دا کلدار مو ډېر خوښ شو دا اداکاري ستا ډېر ښکلې اداکاري کړې ده. کور کلی د چېرته دی؟ کور کلی د ما زه د اورکزۍ یم او قوم د ما مموزی دی او کوواټ انګور د ما اوسېدونکی زه کوواټ یم. بچیان د شته او که نه نشته؟ بچیان الحمدلله شته، 3 زامن دي او 1 لور ده او فیملي ما سره دلته ده. په آخر کې مینوالو ته که د څه پیغام په ذهن کې وي؟ نو مینوالو ته ما دا پیغام دی چې دیو د مونږ طرف نه د ما طرف نه دغه دی چې دیو د خپلو بچو باندې تعلیم وکړي او خپلو خپلوانو سره رشتې نه کټ کوي او مینه محبت خپلو خپلوانو سره کوي او د مقصد دا چې په مینه باندې په هغه باندې چې د رشتې کټ نه شي دې باندې مینه محبت زیاتېږي او زه دا وایم چې دې خپلو کې هر څه ته یې په دوبۍ کې دي که په قطر کې دي که په کوم ځای کې دي نو خپلو کې انډیوالانو کې خپل روغ جوړ محبت ساتي. نو دا زه دې ته دا پیغام دی. ډېره مننه. ګرانو کتونکو دا و حاجي رحمان چې د پر ژوند او پر فن باندې تفصیلي مرکه وسوه. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاسته. د خدای په امان.